اقدم بدی وطن گام پو گام د ښکلا ستوري د امن پرنجو بد کړم دواړې سترګې تورې د اسمان د شنو اوبو بدې په وچه خاوره خور کړم سپېرې دښتې به ستا په سرو ګلونو کړم سمسورې دشتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسورې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په 22مه غونډه کې پر بېلابېلو موضوعاتو مفصل بحثونه وشول. د مالیې وزارت، اوبه او انرژۍ وزارت، د افغانستان بانک او د فراه ولس استازو یوې ګډې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د فراه د بخش آباد برېښنا بند له نږدې وګوري او د پاتې کارونو په اړه یې راپور د دغه کمیسیون راتلونکي مجلس ته وړاندې کړي. د اقتصادي کمیسیون په یاده غونډه کې همدارنګه مالیې وزارت، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت او د افغانستان بانک مسلکي استازو ته هدایت وشو چې له کانونو او پټرولیم وزارت سره په ګډه د کانونو د استخراج قانون په اړه له سره غور وکړي. د دغه قانون پر اساس به له هغو شرکتونو سره تړون کیږي چې پر مالي توانایي سربیره د استخراج ظرفیت هم ولري. نا خوال بدی نه پرېږدم په غېږه کې ستا نورې سپېرې دښتې به ستا په سرو ګلونو کړم سمسورې